الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سره و داغه په رحم او کرم سره تیر شوي هفته کې منګه یو نشست یو بیان په دې عنوان کړو د صحابه کرامو بعض نصیحتونه. بیا ډېرو ملګرو رابطه وکړه چې دې کې یو نشست یو بل وشي یو بیان، ځکه چې موږ ته ډېره فایده راکړه او دا هم د صحابه کرامو د سیرت یو برخه ده. کله چې ته د یو انسان سیرت بیانې او تاریخ بیانې، نو د هغه ویناګانې بیانول دا هم د هغه د تاریخ او د هغه د سیرت دا برخه او حصه ده. یو څو نصیحتونه او نصیحت څنګه چې د منځه کې تاسو دغه آیت واورېدو کوم چې تلاوت شو، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ای پیغمبره نصیحت کوه، نصیحت مؤمنانو لره فایده ورکوي. نصیحت مؤمنانو له فایده ورکوي، دا د سوچ خبره ده. معنا چې چا له نصیحت فایده نه ورکوي، نو دی بیا د خپل ایمان مراجعه وکړي، ځکه چې الله خو چې مؤمنانو له فایده ورکوي. بله مسله هغه دا ده چې الله وذکر، پیغمبر ستا کار دی نصیحت کول. معنا دا چې نصیحت کول دا زمونږ ذمواري ده. څوک پې عمل کوي نه کوي، ولې پې عمل کوي ولې پې نه کوي، دا حساب کتاب د ده سره د الله دی. اخوا زمونږ ذمواري نشته، او که چېرته اخوا ذمواري هم زمونږ وی بیا به ډېره ګرانه وي. اوس بس خلک داسې شتي چې د هغوی سره څه نه څه ذمواري د دې نه زیاته ده، چې الله ورله طاقت ورکړی، استطاعت. لکه باچا، د یو ملک باچا، د هغه سره طاقت د بیان نه زیات شتي. کور کې مشر، د هغه سره طاقت د بیان نه زیات شتي. د علاقې مشر، داسې بل څه مشرتیا ول الله ورکړي، الغرض د هغه څه طاقت یي، نو د ده بیا خبره صرف دېسې پورې نه ودرېږي چې دی په خوله باندې خبره کوي یا په ژبه. د اخوا هم څه نه څه ذمواري هغه شتي. خو کوم چې عام خلک دي، نو د هغوی ذمواري دغه ده غټه، او اخوا د دې نه ذمواري بیا د هغه چا ده چې الله ورله طاقت او استطاعت ورکړی. نصیحت د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. ابو موسی الاشعري دی په خپل کنیت باندې دومره مشهور دی چې خپل نوم یې څوک نه پیژني، او ډېر لږ خلک یې پیژني. بعض صحابه کرام دومره مشهور شوي دي په دې کنیت باندې، لکه ابو هریره، ابو بکر رضی الله عنه، او داسې بعض نور چې خپل نوم یې ډېرو لږو خلکو ته معلوم دی چې د خپل نوم څه دی. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه، د خپل نوم دی عبدالله بن قیس رضی الله عنه. د ده ډېر قیمتي نصیحتونه د ده نه رانقل شوي دي. خو یو نصیحت دوه هغه په دې موقع کې موږ را مخکې کوو، وجه دا دی چې وخت ډېر نشته چې موږ د هر صحابي هر هغه نصیحت بیانو چې هغه د هغه نه رانقل شوی دی. او دا خبر یاده ساتئ، څنګه چې ما تېر شوي درس کې تاسو ته کړی و، چې دا څومره نصیحتونه چې صحابه کرامو کړي د قرآن او د حدیث نه اخیستې شوي خبرې دي. قرآن او حدیث نه اخیستې شوي خبرې. ګوره کله داسې که نه، الله رب العزت یو خبره کړې ده، رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې ده. یو عالم ته هم دقه نصیحت کوي، کوم نصیحت چې د الله او د الله د رسول دی، انداز وله بدل کړي، یا یې مختصر کړي، یا یې تفصیلي کړي، یا یې وضاحت ډېر وکړي. نو هغه نصیحت اصل کې ما که نصیحت دی کوم چې د الله او د الله د رسول دی. زه اوس تاسو سره خبرې کوم، نصیحت موږ ته الله او د الله رسول چې کوم رالیږلي دی هغه په عربۍ ژبه کې دی، زه یې تاسو ته پښتو کې کوم. او ما که نصیحت ته کیدای شي زه لږ وضاحت ډېر وکړم چې موږ پرې ښه پوه شو. او ما که نصیحت ته کیدای شي د وخت د لاسې زه مختصر کړم. نصیحتونه د سلف صالحینو، د صحابه کرامو، د دین د مشرانو، هغه هم دغه نصیحتونه دي کوم چې الله او د الله رسول کړي دي. یو نصیحت د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه ډېر قیمتي او ډېر اهم
خصوصا د نن سبا دا کم حالات چې دي او د دنیا د هرس کومه منډه چې ده هغه دا وایي چې ان هذا الدینار والدرهم اهلک من کان قبلکم دی دینار او دی درهم دی روپو او دی مال پخواني خلک هلاک کړي دي او ما ته داسې ښکاري چې تاسو به هم هلاک کوي دا ډېره اهمه خبره همدغه خبره قرآن او حدیث کې شته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې زه په دې نه یېرېږم چې په تاسو به غریبي راشي حالات به ښه کېږي د دنیا به الله په تاسو کولاوي او داسې د حالات روان دي مخې ته که موږ خپل ځان ته سوچ وکړو شاته ځه مشر بیا د هغه مشر بیا د هغه مشر نو د هغوی سره دومره دنیا نه وه څومره چې وسته را روان وخت کې دنیا د دې نه هم پراخه ده نو زه د دې نه یېرېږم چې تاسو به غریبانان شئ د غریبۍ یره را سره نشتي یره ما سره دا دی چې الله به د دنیا په تاسو پراخه کوي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو پکې مقابلې کوئ لکه څنګه چې پخوانو کړي او تاسو به داسې تباه کوئ لکه څنګه چې پخواني تباه کړي دي همدغه نصیحت ابو موسی الاشعري رضی الله عنه کوي چې دې دینار او درهم پخواني تباه کړي دي تاسو هم تباه کوئ سوال دینار او درهم چې د څوک تباه کوي دا منلو خبره ګوره دینار او درهم ته داسې نه تباه کوي چې دا روپۍ راپاسې او تا د مرۍ نه نیسي یا روپو چاړه راغستې او تا لالی نه دینار او درهم هله موږ تباه کوي چې کله دینار او درهم زموږ او د الله په منځ کې دیوال شي چې کله دینار او درهم زما او د جنت په منځ کې دیوال شو دا ما تباه کوي کله چې دینار او درهم روپۍ او ډالر او ریال زه د قرآن نه او د الله نه لرې کړم که نه دا به زما د تباهۍ ذریعه دا مطلب دی چې کله دینار او درهم زه د خپل ورور دشمن کړم چې کله دینار او درهم زه د خپلوانو لرې کړم کله چې دینار او درهم زما اولنی او اخرنی مقصد شو بیا به دا ذریعه د څه وګرځي د هلاکت به ګرځي او د پښتنو به زه په دې باب کې کمه قصه کوم یو نه ده چې زه وکړم او دوه نه دي زمونږ روزمره که ورته نه یم هفتوار دا مسلې دي او دا خبرونه دي هلته کسان مړه شو دلته مړه شو په ځمکه باندې تره زامن کاکا زامن ماما زامن وروڼه په یو ځمکه باندې په یو مسله باندې اووه مړه شو اته مړه شو دا هغه دینار او درهم دی هغه انسان لره چې هلاک کوي او تباه کوي مونځ اودس پکې نه وي ډیوټي ده او ډیوټي ده ډیوټي او ډیوټي او مزدوري او مزدوري او مونځ اودس نشتي الله نشتي پیغمبر نشتي د دین څه خیال ساتل نشتي دا هغه ریال او روپۍ دي چې تا تباه کوي نور دا خو موږ ته شریعت هم ویلي چې ریال او روپۍ او د رزق دپاره به ته په تګ و دو کې الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله اولې ویلي چې کله د جمعې اذان وشي نو دې نه بعد بیا اغستل خرڅول او تجارتونه او دا حرام دي بیا الله وایي چې مونځ وشي ځئ خواره شئ ځان له رزق لټوئ ځان له رزق لټوئ معنی خپې لاس وهئ تګ و دو کې اوسئ دا خو شریعت موږ ته ویلي دي خو دی نه دي ویلي موږ ته چې د ریال او د روپۍ په سوچ کې دومره ننوځئ چې تا نه هغه دین چې دی هغه پاتې شي تا نه خپلوان پاتې شي تا نه مور پلار پاتې شي تا نه هر څه پاتې شي نه او څوک چې دا خبره کوي دا جاهل دی او څوک چې دا خبره کوي دی په دې مسله نه دی پوه یاره بس مزدورۍ ته کار ووایه او نور څه په کار نه راځي دا مقوله هم چې ته اورېدلی که نه د بعضو حضراتو حفظهم الله دا د بعضو حضراتو نصیحتونه دي مزدورۍ ته کار ووایه نور هېڅ په کار نه راځي دا چا ویلي چې نور هېڅ په کار نه راځي اصل اولنی او اخرنی دا تاسو منځ کې واورېدو که نه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اولنی او اخرنی مقصد خدا دی د الله بندگی کول بیا الله ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نه زه د دوی نه د خپل ځان دپاره رزق غواړم نه د دوی رزق داسې د دوی په ذمه دی چې دوی ته زه وایم چې تاسو هر څه را پیدا کړئ نه دوی صرف اسباب لټوي رزق الله ورکوي هر څه په کار راځي دین خو ستا دنیا او آخرت کې په کار راځي بیا مزدوري کوه دا دې په کار راځي خپلولي ساته دا دې په کار راځي
ملګرتیا کوه دا دې په کار راځي، خرچه کوه دا دې په کار راځي، د خپل صحت خیال ساته دا دې په کار راځي، غم خادي کوه دا دې په کار راځي. چا دا خبره کړې ده چې مزدورۍ ته کار ووایه نوري سوم په کار نه راځي؟ دا چا دا خبره کړې ده؟ بعض وایي صرف روپۍ ګټه روپۍ، چې روپۍ د سره یې که نه تا سره هر څه. دا چا ویلي چې تا سره روپۍ تا سره به هر څه؟ زه خو د دې خبرې په دلیل لا د اوسه پورې نه یم رسېدلی چې دلیل پې څه دی چې تا سره روپۍ تا سره هر څه. زه درته خو ویشم داسې خلک دي چې روپۍ ورسره شتې او نور ورسره څه نشتې، او داسې خلک شتې چې د هغوی سره څه نعمتونه شتې او روپۍ ورسره نشتې. نو دا دینار او درهم ډېر خطرناک شی دی. او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله وایي د هرس د ډېروالي تاسو غافله کړي، تاسو د هلاکت کندې ته رسئ، مړه شوئ پکې قبرونه له لاړئ ستاسو هرس ختم نه شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د آدم د بچي هرس که یوه کنده دې وله د سرو زرو ډکه ورکړه دی به وایي چې دویمه وی، که دوه دې وله ورکړې دی به وایي چې درېیمه وی. نو وایي د ده خوله د ده خېټه دا صرف په خاوره باندې ډکېږي، نور په هېڅ شي نه ډکېږي. نو دینار او درهم، ریال او روپۍ او ډالر، دې کې احتیاط پکار دی. ما تاسو ته یو پیر دا نصیحت کړی و، پته چې یاد به یې ته که نه، په دنیا سور شه، دنیا په ځان مه سوروه. په دنیا سور شه مطلب یعنې چې دنیا لاندې ته بې له پاسه ناستې چې ستا په اختیار کې. خو چې کله ته د دنیا په اختیار کې شو د ریال او په روپۍ که نه، نو بیا لاړې رالې لاړې رالې. دا دنیا الله زمونږ دپاره پیدا کړې ده. ګوره ښه، د تختې نه یېرېږه پې مه، دا زمونږ دپاره ده، زمونږ دپاره مسخر ده. د هر څه الله زمونږ دپاره پیدا کړي دي. موت یې د عبادت دپاره پیدا کړي، موت یې د دنیا له نه یو پیدا کړي چې مونږ به صرف خرس کوو. نو مه یېرېږه، ښه مطمئن اوسه، ریال هم ګټه، دینار هم ګټه، درهم هم ګټه، خپله دنیا هم کوه، خپله غم خادي کوه، خپل رسم و رواج چې د شریعت خلاف نه هغه هم کوه. خو چې ستا په اختیار کې، ته په اختیار کې دی، یعنې که ستا په اختیار کې نه و بیا به تا هلاک کوي، لکه څنګه چې دلته ابو موسی الاشعري رضی الله عنه دا خبره کړې ده. ښه، بل یو نصیحت د ده ډېر ناشنا، ما یو کتاب کې کتلی او بیا مې نوټ کړی، ډېر ناشنا نصیحت دی. وی د الله د یرې نه جاړئ، د الله د یرې نه جاړئ، ځکه چې وی جهنمیان به جاړي په جهنم کې، خو د هغوی هغه جړا باندې به څوک شفقت د هغوی سره نه کوي، نه به پې مهرباني کوي. نن وجاړئ، فإن بکاءکم اليوم یرحم. نن چې تاسو کومه جړا کوئ که نه، د دې د لاسه په تاسو باندې رب العزت مهرباني کوي او شفقت کوي. مطلب دا دی، زیرې ته به بل تعبیر سره ووایو، په بل انداز سره وجاړئ. نن د جړا ورځ ده، سبا که تاسو جاړئ نو هغه جړا تاسو له فایده نه درکوي. یعنې که خبره صرف د جړایي که نه، نو جهنمیان به هم جاړي، خو هغه جړا فایدهمنه نه ده. جړا هغه ده چې نن وشي د الله د یرې نه. نننۍ جړا ولې فایدهمنه ده؟ وایي د دې د لاسه الله په تا مهرباني کوي. رب العزت چې کله خپل یو بنده ویني او جاړي که نه، او اوښکې تویېږي، او حدیث کې د دې اوښکې خاص فضیلت راغلی دی. رسول الله وسلم وی په داسې سترګو باندې د جهنم اور حرام دی چې د کومې سترګې نه د الله د یرې د لاسه اوښکه بهیږي. دا ډېرې قیمتي سترګې دي او دا اوښکې رب العزت ته ډېرې قدرمنې دي، ډېرې قدرمنې. په ده باندې د جهنم اور حرام دی. دی به د عرش په سوري کې ولاړ وي. حدیث کې دي 7 قسمه خلک به د عرش په سوري کې قیامت په ورځ. یو هغه دی چې ځان له ناسو ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یوازې ناسو الله ورته رایاد شو، د الله د یاد د لاسه د سترګو نه اوښکې لاړې. دا اوښکې که وایې چې فایده دله درکړي، اوښکې بهول نو نن یې ورځ ده، سبا بیا اوښکې بهول تاله فایده نه درکوي. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا.
الله رب العزت د مجرمانو باره کې ودې خاندي نن خو دوی دا خندا نن لږه ده او جړا به بیا ډېره نن که سړی خاندي او ډېر هم وخاندي که نه خو د هغه خندا په مقابله کې کومه چې آخرت کې الله جنتیانو له ورکوي د هغې په مقابله کې هېڅ هم نه ده او رب العزت د سورة المطففین په آخره کې د مجرمانو باس کړی دی ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون مجرمانو چې به کله مؤمنان ولیدو په هغو پورې به مسخرې کولې هغو پورې به خنداګانې کولې فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الله د آخرت مبارک وي او په دغه ورځ به مؤمنان خندا کوي په هغوی پورې که غواړي چې د همیشه خندا دې نصیب شي که نه او همیشه خوشحالي چې په هغې پسې غم نه وي نو بیا نن جړا پکار ده هغه جړا هم د الله د یرې نه د ریاکاري جړا نه چې تا ته الله را یاد شي تا ته د الله عذاب را یاد شي تا ته جنت تا ته جهنم تا ته خپل اعمال را مخې ته چې ستا د سترګو نه اوښکې روانې شي کومه ورځ دې شي ته یوازې ناست تا ته الله را یاد شي ستا سترګو نه اوښکې تېري اخیری پیر زما ستاسو نه سوال دی او ځان له به جواب ورکړي اخیری پیر ستا د سترګو نه کله اوښکې تېرې وي د الله د یاري د لاسه ځان له جواب ورکړه اخیری پیر تا کله د الله د یاري نه جړلي دي تا کله دین اورېدلی دی تلاوت ته اورېدی ته به جړا شوې ته ځان له جواب ورکړه بیا تا ته اندازه ولګي چې ستا زړه څومره سخت دی او څومره نرم دی او په دې باندې الحمدلله زما یو کتاب هم شتي د دې د الله د یرې د لاسه جړا کول د هغې فضیلت د هغې بعض مسایل په دې باندې الحمدلله ما څه لیکلي هم کړي دي د ډېرې فایدې دپاره او د پوهې د ډېرولو د علم د ډېرولو دپاره هغه کتاب مطالعه کوي نو دا به ابو موسی الاشعري رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وي وجاړئ جهنمیان به هم جړا کوي خو د جهنمیانو د جړا د لاسه په هغوی باندې څوک مهرباني نه کوي او که نن تاسو وجاړئ نو د دې جړا د لاسه په تاسو باندې مهرباني کیږي رب العزت په تاسو باندې شفقت کوي ابو هریره رضی الله عنه د ابو هریره دومره نصیحتونه دي یاره مبالغه به نه چې په هغې باندې مستقل داسې کتابچه به ورته کې لیکلی کېږي چې سړی ورته دا عنوان ورکړي نصیحتونه د ابو هریره رضی الله عنه ابو هریره رضی الله مشهور صحابي د ټولو نه زیات حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې ځوان را نقل کړي او ځوان ورته ولي یو سړی وایي چې خو بیا بوډا شوی او بیا مړ شوی دی عمر یې ډېر نه کوم وخت کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا ناسته کړې ده که نه او ده ګورې یو څو کاله د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړي دي یو څو کاله هغه وخت کې دی ځوان او دومره سخته ده تېره کړې دی دین دپاره په خپله دا خبره کوي وی کله نه کله به د لوږې د لاسه زه د رسول صلی الله علیه وسلم د دې منبر خوا کې بېهوشه شوم راوبولېدم نو اوله کې به چا پېژندلی نه وم نو خلکو به وي لیونی دی څوک لیونی دی مسیح نبوي ته راغلی هلته پروت دی بیا چې به رالو چې وګورو دا خو ابو هریره دی وما بي من جنون داسې لیونتوب په ما باندې نه و مسله څه وه ان هو الا الجوع لوږه به وه سره دي هر څه هغه د هر څه برداشت کړي دي او دا رب العزت دین یې زده کړی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګردۍ کې پاتې شوی دی موږ ته چې معمولي ټک داسې مسله راشي که نه زموږ د هر څه ګډوډ نور هر څه پرېږده لکه یو سړی دی را روان دی د دین مجلس ته مسله ورته هم نه ده راغلې څه حادثه هم نه ده غریبي هم نه ده لوږه هم نه ده خو ټلیفون ورته راغی یو ملګري ورته یې چکر نه لګو بیا چې ورسره میلاو شي نه هغه یاره بس هغه یو زموږ هغه ملګری او زموږ دا حال دی پاتې له غریبي او لوږه او هغه مسلې خو که دې بازو ته رالېږي د هر څه دله پرې نه ښودو بیا ماته ووایه دا هغه انسان د ابو هریره رضی الله عنه د ده ډېر زیات نصیحتونه دي یو نصیحت د ده ما نصیحت یا د ده یو خبره ما یو کتاب کې کتلې وه وی کله چې به پې څوک بوج شو یو نیم سړی په سړي باندې څه شي بوج شي نو څوک به یې خواله راغی په ده به بوج شو او سړی ولې په چا بوج کېږي د دې ډېر اسباب دي یوه
بې ټیمه راشي که د خوب ټیم دی یا ته بیمار یا ته به بله ضروري مسله کې یا څه داسې څه حاجت کې او دا یار د پسې راغی بوج شو دلته موږ دا خبره نه کوو چې نو خوش اخلاقي ګوره اخلاق او خوش اخلاقي د دې دا مطلب نه دی چې ته چې څه کې کوه دا بل سړی به معمولي کړپ هم نه کوي نه اخلاق خوش اخلاقي د یو ځان له موضوع ده چې کله ته یو کار غلط کوې موږ ورته وایو چې دا کار ستا غلط دی بیټې مو اوس راغی سړی ورته بوج کله سړی په چا بوج کېږي یو دا چې ډېرې قصې کوي او لګیایي او لګیایي او سړی نشه کي یا الله زه د سره څه ها کله سړی په سړي باندې هله بوج کېږي چې بې فایدې موضوع کې لګیایي لکه داسې خبره به راوالي چې د هغې فایده نه کله خو داسې خبره راوالي چې هغې کې نقصان وي هغه په سړي باندې بوج شي او داسې نور ډېر اسباب پکې دي خو دا یو څو مې ته په دې ذکر کړو چې ما ورته هم ځان بیدار ساتو داسې نه چې په چا باندې بوج شوي یو او د خندا شنه وي چې دا سړی ډېر په ما مین دی غلی ما ته ناسې ګوري داسې مړاوي مړاوي چې دا غلی تا ته ګوري که نه نو د هغه د زړه د یو الله خبر دی خو د اوچت خوی د لاسه تا ته څه ویلی نه شي وی کله چې به پې څوک بوج شو که نه نو بیا به وي ابو هریره رضی الله اللهم اغفر لنا وله یا الله دی مو بخه او موږ مو بخه و ارحنا منه یا الله د ده نه م دمه که دا یو دعا د ابو هریره رضی الله عنه نقل خیرخواهي دا ده چې اول دعا چې یا الله دی مو بخه ما مو بخه او د ده نه م دمه که د دې جاخې نه خلاص شو دې چې د بعضو نه سړی یو ربې خلاصولی شي ښه که ته سوی د هغې نه بیا نورې جاخې جوړېږي یو ښه دغه ده چې سړی الله ته ووایي خو که ته ورته وایې چې یا دا ټیم نه یا زه لږ وروسته یا بله څه خبره کوي یا به د باندې تهمت ولګي چې دی تکبر کوي یا دا چې دی د خپلوانو نه تنګ شوی دی یا بل څه ډېرې خبرې دي که نه او بیا زموږ معاشره کې خو بهتان لګول دومره اسان دي که معمولي ټلیفون دې ما ته وکړو که نه او ما اوچت نه کړو بس بیا ته د دغې خبرو ته غوږ کړې چې ما له څه چلو چې ما اوچت نه کړو دا متکبر دی دی د خپلوانو نه خفه دی دکیداري او مزه څه وکړي چې دی لګیا دا 15-16 خبرې په ده ور وتپي او په دې کې ورته د هغه ټلیفون واپس راشي چې تا ټلیفون کړی خو ما اورېدلی نه و څومره خجالته شي سړی څومره سړی کوسترګې شي چې ده څه وي وګوره د هغه خبرې ته یا هغه ټلیفون کې خفه نه شي زه اوده وم یاره بیا به څه نو ځکه ژبه کنټرول کې ساته نو بیا به داسې نور څه جوړ کړي نو ښه طریقه ده که د ابوهریره رضی الله عنه یې زده کړه ویا الله دې مو بخه ما مو بخه او د ده نه م یا الله په خپل رحم او کرم دمه که دا ما د ابوهریره رضی الله عنه په سیرت کې دا خبره د هغه لیدلې وه او الحمدلله څه نه څه مې پې عمل هم کړی دی رکب که سا چې لار د خلاصي تې نه وي نو بیا سړی الله ته فریاد وکړي چې یا الله اوس دته ته موږ دمه که او رب العزت ته هر کار اسان دی ښه ده به یو خبره دا کوله وی اوس دې خبرې ته غوږ کړي ډېره ناشنا خبره به یې کوله وی اذا مات المیت کله چې څوک مړ شي قالت الملائکه ما قدم نو ملائک دا وایي چې د مخکې څه لیدلي دي ویقول الناس ما ترک او خلک وایي شاته یې څه پرېښودي دي دوه خبرې دي ملائک څه وایي مخکې څه لیږي خلک څه وایي شاته یې څه پرېښودي دي د خلکو په خبرو کې به نه پرېوځي دا خلک چې کوم دي چې موږ سره ژوند دی یو بل سره ټولو د دې خلکو چې کوم حق دی هغه ادا کوه نور
په دې کې به دومره نه ورننوځي چې تا نه هغه څه هېر شي کوم چې مخکې لېږلی کېږي د ملایکو سوال مخکې څه لېږلي دي او زه به د ابو هریره رضی الله عنه دا نصیحت په یو بل ډول تاسو ته وکړم او که دا سوال زه تاسو نه اوس وکړم دا کوم چې ملایک کوي او د یو بل سره یو بحث کوي تا مخکې څه لېږلي دي او که مې درنه دا تپوس وکړي چې شاته به څه پرېږدي نو کېدای شي موږ یو ډېره اوږده قیصه راوالو غټه قیصه به موږ راوالو هغه ځای کې ځمکه ده او یو دومره مې ځان له روپۍ مې ایښودي دي او دا مې یو ترتیب روان کړی دی لا شوی نه دی خو وبه شي شاته دغه هم پرېږدمه بچي به رانه شاته پاتې شي ښځې دي پلانې دی علانې دی دا دي او دغه دي اوږده قیصه به ما ورته راوالو کوم چې زموږ په معاشره کې غریب ګڼلی کېږي هغه به راته هم څه نه څه قیصه وکړي چې شاته دا د پاتې کېږي اوس بل سوال له راشه مخکې دې څه لېږلي قیامت له یې څه لېږلي تا سره څه دي کوم داسې عمل دی چې تا ورته ډډه لګولې ده او داسې خوشحاله او مطمئن پروت دی چې نه نه موږ خو لېږلي دي چې الله رب العزت قرآن کې وایي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد د الله نه ویرېږي او هر نفس دې وګوري چې سبا دپاره څه لېږلي دي د الله وایي څه دي لېږلي سبا دپاره او د قیامت ته ورځې ډېر ارمانونه دي زما په دې باندې یو بیان وشتي بیان یو نه دوه درې دي د قیامت ته ورځې افسوسونه او ارمانونه یو دی یا لیتني قدمت لحیاتي ارمان چې د دې ژوند دپاره ما سره لېږلی دی ډېر په قبرونو کې دي چې هغه په دې ارمان دي چې موږ څه دې قبر له رالېږلی دې برزخ له دې آخرت له او ما تا سره دا موقع شتي زه تا ته دا نه یم چې ته بیان کړه چې تا څه لېږلي دي دا سوال ما تا نه وکړو تا ته به پته وي نو ځان له جواب ورکړه او که څه دې لېږلي وي نو په راز کې یې ساته قیامت په ورځ به هغه رب راښکاره کړي او هغه ته هر څه معلوم دي څه تا لېږلي دي کوم داسې هسې لکه په خپله زه خپله خبره به وکړم ستاسو به نه کوم چې نه خفه شئ تاسو ښه نیک عمله خلک خو زه به خپله خبره وکړم زه خو کله نه کله سوچ کې شمه په خپله چې آخر څه شی دی چې لکه زه دا ووایم چې او دا کار زما یو ناشنا او یو ډېر غټ او زه آخرت کې داسې او دغه څه شی دی ما ته خو خاص نه ښکاري کېدای شي تاسو کړي خو هسې دا یو د سوچ خبره ده چې موږ اخر څه لېږلي دي مخې ته چې موږ ورته خوشحاله یو موږ کله نه کله خپلو کې ګپ لګو دا دنیا والا نو زه په دې زړه مطمئن دی چې د شاته د بچو دپاره که سبا له مرګ راغی ځمکه شتي او کور شتي ویلي چې که نه چېرته داسې ته ویلی شي چې زه په دې زړه مطمئن د آخرت لم پلانی شی لېږلی پلانی لېږلی دا بحثون کول غواړي موږ خو ځان په دې مطمئن کړو چې نه دا چې کوم تګ ودو کې مو دې دپاره چې سړی مطمئن وي چې زه که سبا له زه لاړمه نو شاته څه شتي که سبا له ته لاړې نو مخې ته څه دي څه موږ عجیبه انسانان یو غم را سره دا دی چې شاته به څه وي لکه مخې ته به څه وي لکه یو سړی روان دی په ګاډي کې او دې دغه کې ګوري سایډ دا د ګاډو دا شیشې چې دي په دې کې ګوري چې شانه دا ګاډي څنګه را روان دي او څوک راله روانې چې او کله ښی او کله ګس او کله ښی او کله ګس او کله د منځ په دې شیشې ګوري او کله سر واړی او مخې ته روډ ای سره به څه کوو دا مخې ته چې دا مخلوق روان دی دې سره به څه کوې اصل چې د احتیاط کم دغه دی په ډرایوینګ کې هغه مخې ته دی د شانه که تا له ګاډۍ را روانې ته ځان په بعضو حالاتو کې بچ کولی شي بعضو کې دې بچ کولی هم نه شي اصل مسله ستا مخې ته ده د دې نه د سټ راړولی دی شاته ګوري چې شاته څه قیسه ده زه هم دا ویم موږ هم سټونه شاته اړولي چې شاته به څه قیسې اصل مسله دا چې مخې ته به څه قبر کې به څه سوال دی په برزخ کې به څه
الله ته چې ودرېږي څه به ته کوم عمل الله ته رامخامخ نو دوه خبرې دي او د جدا جدا مخلوق دي د ملایکو خبره څه لېږلي دي د انسانانو خبره څه پرېښي دي او د دې انسانانو هم ګورې غټه مسله دقې سره ده څه پرېښي دي هسې ځان مه وجره حق یې ادا کوه او الله نه عافیت غواړه او د خپل آخرت غم کوه غم د دې وکړه چې مخکې دي څه لېږلي دي دا د ابو هریره رضی الله عنه یو خبره یو خبره به هغه دا کوله وی ستاسو د خپل ځانونه تاسو ته رښتیني نه وایي دا به یې دې ملګرو ته خبره کوله ستاسو د خپل ځانونه تاسو ته رښتیني نه وایي پردي خو لا پرېږده دا عجیبه خبره ده زما خپل ځان ما ته څه وایي ولې وی امید د هغه څه ساتئ چې رسېدی ورته نه شي جمع کوئ هغه څه چې خورئ یې نه جوړوئ هغه څه چې همیشه وبکې پاتې کېږئ نه نو ته په خپله خپل ځان ته رښتینی نه شي ویلی لکه اوس یو سړی دی ارمان کوي د داسې وخت او داسې امیدونه دي دومره اوږده دي چې ده ته په خپله هم پته ده چې زه هغې ته نشم رسېدی نو د ده ضمیر د ده نفس ده ته دروغجن وایي جمع کوه جمع کوه الکه دا دومره به ته وخورې نه او جوړوه او جوړوه ته به په دې کې همیشه نه دا مطلب دی دا ګوره ډېره ناشنا خبره ده په دې پوهېږي هغه څوک چې الله رب العزت وله پوهه ورکړې د عقل خاوني موږ لګیا په هغه څه کې یو چې موږ په خپل هم ځان ته دروغجن وایو که یو سړی لګیا دی آبادیانې ځمکې نښتې دی لګیا دی د ده دا نفس ده ته دا وایي اگر که دی دا خبره راښکاره کوي نه یې مني چې دا دومره څه د څه دپاره ته خو هسې هم نه پاتې کېږي همیشه نو اوس دی کوي یو څه نفس او ضمیر هغه ورته ټک ورکوي چې دا لاره دې کومه لاره ده نو دی په خپله پردی کس خو پرېږده دی په خپله د خپل ځان تصدیق نشي کولی ته څنګه دا ثابتوي چې زه په دې کې رښتینی جمع کوه او جمع کوه هلکه ښه ډېر شی در سره دی بس ته پوره دا شته چې در سره کم دي دا هم ته یوازې نشي خوړی او ستا بچي او نسل او دا ټول یې خوړی چې بس ته ګزاره کوه نه دې نور هم جمع کوي نور څه لپاره جمع کوي نو دا د ابو هریره رضی الله عنه نصیحت دی دې نه فایده موږ ته سره وته فایده دا ده امیدونه دومره وساته چې ته ورته رسېدی شي هغه امیدونه غاړې ته کېږدي چې ته ورته رسېدی هم نه شي دویمه دومره جمع کوه چې ته وړی شي درېیمه دومره جوړه کړه چې ته پکې اوسېدی شي او ته پکې اوسېږي بس او دا ښکلی ژوند دی والله زه قسم خورم ورب الکعبه که د سکون ژوند غواړئ که نه نو دومره وکړه چې ته پکې ژوند تېرولی شي غمونه به دې نه وي ټینشن به دې نه وي مسلې به دې نه وي ځکه چې تا ته یو نږدې هدف دی ته ورته رسېدی شي خو چې ستا هدف هسې مثال پهله درکړم لکه زه تا ته یو ځای وښیم چې د دې ځای نه دغه دیواله پورې منډه وهل دي د دې دیواله او ستا په منځ کې 5 میټره یا 10 میټره فاصله ده دا اسان دی ته ورته په جذبه کې وي د دې ځای نه هغه دیواله پورې منډه وهل غواړي چې د هغې او ستا په منځ کې 20 کیلومیټر لاره څومره به ته ځان ستړی کړې څومره ته په عذاب شو څومره به پکې دمې کې څومره به پکې اوبه څکې دغه شانته دنیا ده دومره منډه ووه چې ستا پې ګزاره روانې نو ژوند به دې بېغمه وي پرسکون به یې زړه به دې مطمئن وي لکه یو سړی وایي چې یاره مړه چې دومره کور مې جوړ کړی چې بس زه او زما بچي پکې اوسېدی شو دا داسې امید ده چې لرې نه دی لرې دی نږدې دی
او زما دی بنگلی وی او دومره دی وی او دا دی وی او چې پکې دا یو چې پکې دغه یو چې پکې دیس د دې ځان ته په خپله ګراني د ساده کول موږ ډېرې خبرې ځان ته په خپله ګرانې کړي دي که نه ډېرې اسانې دي ځان ته نږدې اهداف کېدی نږدې ټارګېټونه ځان ته کېدی نو یو خو دا د الله په توفیق سره زر ترلاسه کېږي بل یعنې خفه کوي دي نه په غم کې دي نه چې الله رب العزت دې موږ له هغه دنیا راکړي چې زموږ پکې فایده وي او د هغه دنیا نه دې الله موږ وساتي چې زموږ پکې تاوان وي ښه ابو هريره رضی الله عنه به یو بله خبره دا هم کوله کله چې پیژنکدن راغی او دا د مشهوره خبره ده زنکدن چې پې کله راغی نو په دې زنکدن کې په ژړا شو نو چا چې دا تپوس وکړو د ابو هريره رضی الله عنه ولې ژاړې په دنیا پسې ژاړې که څنګه وی ژاړم په دې چې قلت الزاد اولنۍ مسله دا ده ما سره توخه د سفر چې د هغه لږه ده او بل مخې ته راته یو کنډو دی خو داسې ګران خطه دي په هغې باندې او صرف خبره وي د خطو نه ده چې اخري څوکې ته وروختې که نه نو د هغې نه بیا کوزېده یا جنت ته دي یا جهنم ته دي مسله دا ده یعنې په کنډو هر سړی وراوړي د دې اوس څه مطلب دی زه پوه کوم ګوره هغه چې ګناهونه کوي هغه هم په یو کوشش کې دی هغه چې دینداري کوي هغه هم په یو کوشش کې دی دا کوشش او محنت دا دغه کنډو باندې اوړېده دي کوشش ګوره د دواړو دی دا سوچ مه کوئ چې دا ګناهونو والا څه کوشش نه کوي مال هغوی هم لګوي وخت ورکوي ځان ستړی کوي دغه شان دینداري چې کوي مال به لګې وخت به ورکوې ځان به ستړی کوې ښکلی مثال پې دی دا موږ چې دلته ناست شو دا موږ کوشش کوو موږ خپل نفس د ډېر څه نه منع کړی دی او دلته ناست شو الحمدلله دا الله احسان دی چې موږ یې غوره کړي یو دې دپاره زموږ په شان ګناهګار بندګان په دې دومره بې شماره مخلوق کې الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې لږ کینو د هغه د دین دا خبره واورو یا بیان کړو دا د الله په موږ باندې داسې رحم دی چې که موږ ټول عمر دا تندی الله ته په خاورو کې کیدو دا خاورې شي بیا هم د الله شکر ادا وکړو خو بیا هم یو محنت دی زموږ همدې وخت کې به اوس بعض کسان هغه به په ګناهونو کې لګیا وي وخت حقه یو وخت دی خیال هم دی وخت یو دی موږ هم محنت کوو هغوی هم محنت کوي وخت موږ هم لګوو وخت هغوی هم لګوي زړه دماغ عقل غوږونه سترګې دا موږ هم استعمالو لګوو هغه هم استعمالوي فرق ته وګوره او څومره بدبخته دی چې یو سړی محنت او کوشش کوي د الله په خفه کولو کې او څومره خوشبخته دی چې یو سړی محنت او کوشش کوي د الله د راضي کولو لپاره فرق ته وګوره دواړو په منځ کې څومره لوی فرق دی او ځکه الله رب العزت سورة اللیل کې واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى قسمونه خوړي وي الله په شپه باندې په ورځ باندې په ځان یې قسم خوړلی ان سعیکم لشتا خبره دا ده الله وایي چې ستاسو ټولو محنتونه بیل بیل دي جدا جدا دي یو شان نه دي زموږ منډې ټولې جدا دي الله اکبر دوه کسان دي یو شان انسانان دي یو شان غوږونه سترګې پوزه او دواړه منډه وایي دنیا کې چې ته په یو منډه کې یې دا خبره یاده کړه خو الله وایي دا منډې ستاسو یو شان نه دي یو په دې منډه کې دی چې عرش والا راضي کم رحمان راضي کم بل په دې منډه کې دی چې شیطان راضي کم یو په دې منډه کې دی چې جنت وګټم بل په دې منډه کې دی چې جهنم وګټم یو په دې منډه کې دی چې الله ته نږدې شم بل په دې منډه کې دی چې الله نه لرې شي
یو په دې منډه کې دی چې په الله باندې ځان وبخم، بل په دې منډه کې دی چې ګناهونه ډېر کم. څومره فرق دی. د ابوهریره رضی الله عنه پرې خبره ورسېدې چې ورخیجې به هر یو به ورخیجې او په دې کنډو به وراوړي، هر یو که جنتي دی که هغه جهنمي دی. او اخوا بیا چې کله دې بره وروختو نو دا اوس د ده دغه محنت سره او د منډې سره تعلق ساتي چې د منډه کمه یې وه. که منډه د رحمان د راضي کولو دپاره وه نو هم د ده قضینه به ورکوزېږي کوم ځای ته؟ جنت ته. او که منډه د شیطان د راضي کولو دپاره وه نو هم د ده قضینه به ورکوزېږي جهنم ته، والعیاذ بالله. بله خبره وی ما سره توخه لګه ده. توخه لګه ستاسو سره څومره ده؟ هسې چې د ابوهریره سره توخه لګوي، زموږ سره کومه توخه ده؟ ابوهریره رضی الله عنه د سوچ خبره ته وکړم د فکر. ابوهریره رضی الله عنه چې وفات شوی دی که نه، نو تقریبا به زه ووایم 1400 کاله کېږي تقریبا. ابوهریره رضی الله عنه چې وفات شوی دی 1400 کاله د هغه اوسه پورې په برزخ کې شوي دي. مخکې به سوی الله ته پته هغه دې یره کې وویل سفر اوږد دی او توخه لګه ده. 1400 کاله دا ما ګورې نږدې ذکر کړو، ډېر شاته نه یو تلي. 1400 کاله یو بنده په برزخ کې پروت دی. لا مخکې څومره وخت قیامت پورې دی د الله ته پته ده. د دې دپاره زما او تا سره کومه توخه ده؟ 1400 کاله خو ډېر زیات دي. که هسې زموږ برزخ کې ژوند 50 کاله شي، تا سره څه توخه ده؟ 50 کاله بعد د قیامت شي، 100 کاله بعد قیامت شو، 10 کاله بعد قیامت شو. هسې مثال درته وایم، تا سره څه توخه ده چې ته پرې مطمئن یې چې زه برزخ کې حالات به برابر وي، الله به زما نه راځي. او ځکه الله قرآن کې وایي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. غوره توخه هغه د تقوا توخه ده. دا توخه د ځان سره آخرت ته وړه غواړي چې ته مړ شي. او دا بعضو علماو دا نصیحت لیکلی دی، وایي چې ته مړ شي خلک جاړي او ته خاندي، او ته پیدا شوی تا جړل خلکو خاندل. لاړ شه د دنیا نه دیسې چې ته خاندې او خلک جاړي. بلال رضی الله عنه چې کله وفات کېدو زنکدنې وکړه نه، ښځې چې دی فریاد وکړو، هله ویې څه به کېږي او لکه ښځې چې کوم او په هغه زنکدن دی څومره ګران دی چې په نارینه باندې زنکدنې او ښځه د خوا کې ناست دی. وجړل هغه ورته وویل هېڅ هم نه کېږي، ورځې خو اوس را روانې دي، سبا به میلاویږو د محمد سره او د نورو ملګرو سره صلی الله علیه وسلم. داسې توخه سړی دومره مطمئن دی. سبا به میلاویږم د خپل ملګري سره، د پیغمبر سره، سبا به میلاویږم د نورو ملګرو سره. د خوشحالۍ ورځ ده، د اختر ورځ ده، د ملاقاتونو ورځ ده. هسې که په ما او تا زنکدن را شي موږ ته مخې ته څه راځي؟ سبا به چا سره میلاویږي؟ سوال دا دی چې فی الحال ته نور را پرېږده، ته به نور چا سره میلاویږي؟ ته الله ته مخامخ کېدو ته تیار یې چې کله دنه څه وځي؟ که موږ ته څوک دا ووایي چې تا نه اوس به څه وځي، ته الله ته مخامخ کېدو ته تیار یې، په کوم مخ باندې موږ الله ته مخامخ کېږو؟ دا د ابوهریره رضی الله عنه د نصیحت مقصد دی. بل یو نصیحت د عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه، دا هم ډېر فایدهمنو، ما نوټ کړی و ځان سره چې ملګرو ته یې بیان کړو. عباس رضی الله عنه پېژنې که نه؟ څوک دی؟ د رسول الله وسلم تره او د عبدالله بن عباس پلار، مشهور صحابي. هغه به دا وي ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. مصیبت د ګناه د لاسه راځي،
ختمیږي په توبې سره. دا ما ولې خاص ذکر کو؟ دا څه چې موږ ته رارسي که نه، نو الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې ده، ظهر الفساد فی البر والبحر. په وچه او په لمده الله وی فساد ښکاره شوی دی. ولې؟ د خلکو د عملونو د لاسه. څه چې کېږي صحیح د الله رب العزت په تقدیر کې لیکلي، خو د هغې اسباب دي. اسباب زموږ د لاسه. کله چې په چا باندې څه مصیبتونه راځي که نه، نو دې دې ځان له کښېني چې څه وجه کېدی شي. کله داسې وي چې مصیبت د دې دپاره راځي چې الله رب العزت دې بنده له اوچته مرتبه ورکوي. هغه ډېر اوچت خلک وي، هغه ډېر پاک خلک به یې چېرته. زموږ په شان د ګناهګار چې وي نو د دوی هغه ګناهونه دومره وي چې تپوس یې مه کوه. اوس که ته دا غواړې، مقصدي خبره زما دلته وه، که ته دا غواړې چې د مصیبتونو د نه الله لرې کړي، نو عباس رضی الله عنه وایي مصیبت راځي د ګناه د لاسه، ختمیږي د توبې سره. تاسو هغه مانځه کې به ایتونه اورېدلي، الله رب العزت وایي ففروا الى الله، منډه کوي د الله طرف ته. ففروا الى الله. زه هر هغه ورور ته ویم چې په هغه باندې مصیبت او غم دی، که هر مصیبت او غم وي، زه د یو خاص مصیبت او غم خبره نه کوم. ففروا الى الله، د الله طرف ته منډه کړه. د هر څه به دې حل شي، غم، د مصیبت، د مسله، د مشکل حل یې دا دی، منډه کړه د الله طرف ته. دی نه دي ویلي الله چې ورشه د الله طرف ته، منډه کړه. ولې ووایي منډه کړه؟ سوال جواب. جواب یې دا دی منډه کړه ځکه چې وخت پته نه لګي. الله اکبر. کله ته څوک لېږي دوکان ته، مثال پرې درکړم چې خبره ته ښه واضح شي، او کله دې سره پې هم نه رسئ، نو بیا دې الله هغه ورور پوه کړي، نو ما له خو بله طریقه نه راځي. تا سره پیسې تا راواغېستې یو کس ته دې وې دا لاړ شه دوکان نه ماله خوراک راوړه، هوټل نه ماله خوراک راوړه، او هغه دې ورو ورو روان دی. منډه که لکه بندېږي، دوکان بندېږي، هوټل بندېږي، منډه که. یو کس دې ورکړې پیسې او ښه په ارام هغه روان دی، ځکه چې یقیني پته ده چې نه اوس دوکانونه کولاو دی، هر څه برابر دي، دی ځي راوړي. د الله طرف ته منډه که. ولې منډه که؟ د ژوند پته نه لګي. زه به یم چې منډې ته څه ضرورت دی، خو سبا نه به شروع کړو. د سبا څه پته لګي. منډې ته څه ضرورت دی؟ فلحال خو لا ځواني ده، کله دا ګیره او برې ته ورسه سپین شي بیا به شروع کړو. د هغې څه پته لګي. او منډې ته څه ضرورت دی؟ لا خو موږ مسافرۍ کې وو او بیا به خپل ملک ته لاړ شو، هلته به ترتیب برابر کړو، بیا به الله طرف ته شو. هېڅ پته نه لګي. ځکه یې تا ته ووایي د رب العزت، بار بار زه خبره تاسو ته کوم، د رب العزت د کلام او د خبرو په یو یو ټکي کې بې شماره حکمتونه دي. ولې الله په قرآن کې وایي ففروا الى الله، منډه ووهئ. ولې؟ یو جواب یې دا دی ځکه چې د وخت پته نه لګي. بله دا ډېره ناشنا ده. موږ چا پیدا کړي؟ الله. او پیدا شوي موږ د چا نه یو؟ مور پلار. پیدا شوي مور پلار نه یو، پیدا کړي الله. ماشوم چې کله کور ته راننوځي د سکول او د مدرسې نه راشي، په موږ ټولو د وخت راغلی، یا کله سړی داسې ناستي، ماشوم ناستي او په دې کې ناڅاپه د پلار او مور راښکاره شي، دی څه کوي؟ منډه کوي. او سمه منډه کوي ځکه دې ته پیدا دی. نو هغه چا چې پیدا کړی د هغه طرف ته ومنډه نه وایي. ته خو صرف د مور او پلار نه پیدا یې، پیدا کړی یې نه یې. او د هغوی طرف ته ماشوم داسې منډه کوي، ماشوم ته پته ده چې دا هغه اصل خلک دي. نو اوس تا ته دا پته ونه لګېده چې ستا خالق څوک دی؟
په تا مهربانه څوک دی او دا دنیا چې ته یوازې دې پرېږدي څوک دی چې تا نه پرېږدي هغه څوک دی ته چې ورته د شپې فریادونه کوې په تهجدو کې هغه څوک دی ته چې ورته فریادونه کوې په سجده کې هغه څوک دی چې دا روغ ژوند یې درکړی دی دا روغ صورت یې درکړی دی دا بچي دا مال دا عزت دا عقیده دا اسلام د سړیتوب د عقل دا طرف ته منډه نه یو سړی دی تا سره یې ښه کړي دي ستا یو وخت کې ضرورت و ډېره سخته د باندې راغلې وه او چا دې ته کتو هم نه هغه راغی تا ته وویل یا ته پسې ورغلې تا ورته وویل بس پساو شوی څه دی یاره یو 2 لکه روپۍ دی او ډېر سخت پساو شوی یم او خلکو پرېښود تا ته 2 لکه واله ښه یې کړي دي که نه تاسې ښه یې کړي دي تپوس یې وکړه بیا یو ورځ سزي کې تا دی ولیدو هغه د پلانې ولاړ دی خلکو سره ګپ شپ لګوي پروګرام کې دی ولي ته به ده به څنګه ځي ولې به منډه ځي نو الله در سره څومره ښه کړي دي یو انسان تا له 2 لکه روپۍ درکړې په سخته کې رب العزت خو موږ له بې شماره نعمتونه را کړي چې موږ چې غوښتلي هم نه دي هغه یې را کړي دي او رب العزت دا خبره په قرآن کې ذکر کړې ده چې ما تاسو له بې شماره نعمتونه درکړي دي من کل ما سألتموه هر هغه شي ته چې ستاسو ضرورت دی الله ما تاسو له درکړی په دې طرف ته منډه نه و که غواړې چې دا مصیبتونه ختم شي که غواړې چې دا غمونه ختم شي سکون درته میلاو شي که نه چا چې پیدا کړی چې د هغه طرف ته دې منډه نه والي والله که تا زمانه سکون ولیدو دا ځم به د هغه طرف ته منډه وایي زما خواله کسان راغلي دي داسې نه د اورېدو خبره ته وی لار د توبې راته وښیه نور تنګ شوی به دا کوم خلک چې د الله نه لرې شوي دي که نه دا تنګ شوي دي دې ځي له راغلي دې سپېمو له راغلي دي دا سکون ګورئ په مال کې او په جیدادونو کې او په ګناهونو کې او په فحاشیانو کې په ډمتوب کې په ټیک ټاکو کې په فیسبوکو کې سکونونه دلته نشته سکون چې خپل رب ته نه واپس شوی که نه تا ته سکون نه میلاوي هسې موږ نن دا ورځ پوره تېره کړه او شپه م جدا دی ور روانه ده په دې ټول شپه ورځ کې دا وخت چې کم دی دا چې ته اوس په دې جومات کې ناستې سکون ته محسوسوې که نه محسوسوې دې سکون ته وګوره ولې ځکه چې دلته ته په خپل رب پسې راغلی جومات ته خو چې موږ ځو په چا پسې ځو الله پسې ځو که نه الله ته ځان نږدې کوو نه اگر رب خواله چې ته رالې نو زړه دې په ارام دی په سکون دی ما ته دا سکون د دنیا په یو بل شي کې وښایې کم چې دلته دی سره د غریبۍ دې کې موږ سره داسې ملګري ناستي چې ښه به غریبانان سره د بیمارۍ بعض ملګري موږ سره ناستي او بیماران سره د قرضو بعض ملګري موږ سره ناستي چې ښه قرضې وکړي سره د بېروزګارۍ بعض ملګري موږ سره ناستي چې بېروزګاره وي سره د حاجته ډېر ملګري موږ سره داسې ناستي چې د هغوی به خپل حاجتونه هغوی ته سکون دی دې نه ورشه به دنیا کې ورننوځه که تا ته سکون میلاو شو بیا ما ته ووایه رب العزت دې څومره ملګري چې دلته ناست دي او څوک چې دا بیان اوري ویني الله دې د هغوی حاجتونه پوره کړي الله دې د هغوی حاجتونه پوره کړي په چا چې قرضه ده رب دې وله قرضې ختمې کړي په چا چې قرضه ده الله دې وله قرضې ختمې کړي او څوک چې بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي څوک چې بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي څوک چې بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي او څوک چې په هر قسمه مصیبت کې امتحان کې مبتلا دی الله دې ترې وباسي الله دې ورته اسانه کړي الله دې زمونږ الله دې په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې راواچي الله دې په موږ باندې پردې راواچي رب العالمین دې موږ مخلوق ته نه ذلیله کوي او الله رب العزت دې زمونږ نه راضي شي او الله دې موږ له توفیق راکړي په دې نصیحتونو باندې د عمل کولو په دې به اکتفا وکړو زما څه لږ کار د تعلیمي ده هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد